بسم الله الرحمن الرحيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إن كفرتم بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم سورة إبراهيم دیار لسم سپارہ او 22 نمبر آیاتی مبارکہ مخ کے آیاتونو مبارکو کی مخاصمو جگڑ ذکر شولا چی کمو کمزور خلق دا اغی غٹان خلق تابیداری کڑی و ندیب ورطوائی میدان محشر کے چی وسخ زمونگ نسشے دفع کئی کنا وس پا دی آیاتونو مبارکو کی رب العالمین اغا مخاصمہ او جگڑ ذکر کی چی دا با دا انسانانو دا شیطان پمینس کیوی شیطان چی دے اغا دا طول کفارو رئیس او سردار دے دا طول کافرانو سردار دے نو دا خلق با دا شیطان سر جگڑ کی او شیطان با دا خپل براعت اظہار کی وی با ما تخو ولیم زما خبر منلا ما خو چه وادی کڑی وی خو طولی دروغ جنی وی او وادی دا اللہ خو حقی وی استاسو خو پا ما خو پتاسو باندی سزور نو لگولی چه زما خبر امنه دا شیطان مبیا دا خبری کئی چه کل کافران پا جہنم کے واچولی شی نو دا جہنمیان باغی خپل سردارانو باندی لعن و طعن شروع کی خیری بورتا کی چی مون خستاسو خبر منلی و نو زکنن مونگتا سزا را کولیش نو پا اصل کی خو مجرمان تاسوی مون خستاسو خبر منلی و نو اغا سرداران چی دین اغا با شیطان ملامت کی شیطان تبوی چی مون خستا خبر منلی و مونگ او زمونگ چی سنگ تابدارو دا خو مونگ پتاسو پس پتا پسی در روانو نو دا طول با شیطان تا متوجی شی چی اصل مجرم خو زمونگ تی او سزانن تالا پکار دا او دا درخواست پا کافران اللہ تعالی تم اکی چی سزا خود شیطان لپکار دا دمون طول گمراہ کڑیو نوی پا جہنم کی بدی شیطان لدور یو منبر کی خود لیش دور منبر بیو شیطان بپی کینی چی پا اغی منبر دے کینی نو دا تبا طول جہنمیان خکاری او دیبم طولو تخکاری نو دا شیطان باورتا تقریر شروع کی دور منبر بیو پا جہنم کی بپی ناسی طول جہنمیان با دے اینی او دے با طول جہنمیان اینی او دا شیطان چی دے دے باورتا تقریر شروع کی کل باورتا تقریر کی وقال الشیطان شیطان بدے جہنمیانو تووی لما قضی الامر ہر کل چی فیصلہ شی دا طول خبر چی دا خلق دا عذاب مستحق شی پا دی عذاب وورولیش نو پا دا ٹیم کے با شیطان تقریر شروع کی نن مونگ طول شیطان پا خون و پا لمسو باندی روانیو او دا شیطان با تقریر کی بیا پا جہنم کی سب ورطوئی ان اللہ وعدکم وعد الحق چی بے شکا اللہ تعالی وعدہ کڑی وستاسو سر وعد الحق حق وعدہ دا سر اللہ کڑی دا اللہ وعدہ گوری رشتینی او ووعدتکم فاخلفتکم ما وعدہ کڑی وستاسو سر پس ما دروغ ویلیو تاسو تا دا شیطان بورتا بیا جہنم کیوں ہوئی چی دا اللہ ویلحق زما دا دروغ و خلق خوب سے وہ سروان دے دا تقریر با دا شیطان اوری دا جہنمیان
وی با الله چې در سره واده کړي و نو هغه حق واده و وعدتکم فاخلفتکم ما واده کړي و تاسو سره خو بیا ما دروغ ویلیو تاسو ته وما کان لی علیکم من سلطان نو زما د پاره په تاسو باندې سزور ما خو په تاسو زور نو کړي نه به منله زما خبره کنه تاسو ته چاوي ما په تاسو باندې څه زبردستی کړې وه چې زبردستی مې نه و کړې څه زور مې در باندې نه و کړې مجبور کړي مې نه وې نو تاسو اوس زما نه څه غواړئ ما په دې کې زما څه قصور دی الا ان دعوتکم بغیر د دې نه چې ما به تاسو ته بلنه کوله جو فاستجبتم لی تاسو زما هغه بلنه قبوله کړه ما به ګناه طرف ته رابللی جو تاسو به وي ټیک ده نو ما خو زور نه و کړی ما خو زبردستی نه و کړی نو فلا تلومونی نو اوس ما ملامته کوئ ښه شیطان به ورته وایي فلا تلومونی ما ملامته دا هغه واده خلاف او دروغجن شیطان دی نن پسې مونږ ورپسې نو دی به دا تقریر په جهنم کې کوي چې فلا تلومونی پس ما ملامت کوئ ولومو انفسکم ملامت کې خپل ځانونه ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی نیم زه فریاد رسان ستاسو او نه تاسو فریاد رسان یې زما نه زه ستاسو څه فریاد رسان یم او نه تاسو زما څه فریاد رسان یې یعنی مطلب دا دی د دې مطلب دا دی چې نه زه ستاسو امداد کولی شم او نه تاسو زما امداد کولی شئ خبره په درېیم ځای کې ده هسې بلیږیا یو انی کفرت بما اشرکتمونی بیشک ما انکار کو دا غسنه چې تاسو شریک جوړ کړو مال من قبل مخک د دین ما خدا غینا انکارو کو تاسو چې کوم مال شریک جوړ کړو نو مخک نه می انکار وکړو یعنی تاسو زدا الله تعالی سره په عبادت کې شریک جوړ کړو ما نو ما د اغین سو کو انکار ان الظالمین لهم عذاب علیم بشک د ظالمانو د پاره عذاب دردناک دی وادخل الذین آمنوا دا وسغه بشارت ذکر کی دغه د جهنميانو حالتو چې شیطان به ورته په ور په منبر ناسی او تقریرونه وکي او اوس د جنتیانو حالت ته جنتیانو ته پیغمبران ناسی حدیث مبارک کې راځي د نور منبر براوړل شي جهنم کې به منبر د اور او شیطان به پیناسی او په جنت کې به د نور یو منبر راوړل شي او په غیبا نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریف فرماش او د سوره یاسین تلاوت په شروع کې او جنتیان به اوري هغې نه پس په رب العالمین خپل باندې د سوره رحمان تلاوت شروع کی الرحمن علم القرآن سوره یاسین تلاوت په امام الانبیاء کی او د سوره رحمان تلاوت په خپل رب العالمین کی نو دا به د جنت حالت التب شیطان لګي تقریر بکی خلق به اوري جهنميانو تب شیطان لګي نو وادخل الذین آمنوا داخل بکللی شي هغه کسان چې ایمان راوړي وعملوا الصالحات او عملونه کړي دي نیک جنات دې تبدا سي باغونه او جنتونه ملاويږي تجري من تحتها الانهار چې بهيږي بلاندې د بنگلو دا غینا بهيږي بلاندې د دې بنگلو نه الانهار نهرونه بنگلې به یو دلاندې به نهرونه به اوس چې مونږ او تاسو اوټل وینو او هغه د یو دریاب او د یو خوړ په منځ کې څومره خوند سړي له ورکې لاندې تېنه اوبه نهرونه بهیږي داسې به تېنه لاندې ولي بهیږي د هر سړي د بنګلې د لاندې به ولي بهیږي خالدین فیها همیشه به دی په دې کې په حکم د رب خپل جنت نه بیا وتل نشته دی همیشه به حدیث مبارک کې راځي دا جنت په دا مرگ به د برګ ګټ په شکل کې راوستلی شي جهنميانو ته به آواز وکړي یا اهل الجنه ای جنتیانو دی به غړی راوچتي کې څه خبره ده یا اهل النار ای جهنميانو ناغي به هم غړی راوچتي کې
جهنمیان بم ګوري او جنتیان بم ګوري او دا مرګ به د برګډ په شکل کې راوستې شي او حلال بشي. جنتیانو ته به وایي مرګ ختم، دوزخیانو ته به وایي مرګ ختم، همیشه د پاره به په جهنم کې اوسېږئ، او جنتیانو ته به وایي همیشه د پاره به په جنت کې اوسېږئ. نو خالدین فیها باذن ربهم، همیشه به دی په دې کې باذن ربهم، په توفیق د خپل رب سره. دا د الله په توفیق سره دا جنت سړی ته میلاویږي. دا صرف د الله په فضل سره، د الله په فضل سره او د الله په توفیق سره میلاویږي. او تحیتهم فیها سلام، آداب د ملاقات د دوی چې دی د یو بل سره ملاقاتو کې نو سلام، هغه به سلامتی. چې کله دی د یو بل سره میلاویږي نو مبارکباد د دوی به سلام وي، یا به په سلامتیا سره. بس جنت کې به میلاویدل السلام علیکم، مبارکباد به د سلام وي. یا دا چې مبارکباد چې دی دا به په سلامتیا سره، بنده به ډیر په سلامتیا سره به د یو بل سره میلاویږي په جنت کې. الله دې زمونږ د ټولو نصیب کې په رمضان المبارک کې د جهنم دروازې بندي او د جنت دروازې کولاوي. چې اول رمضان شي نو د جنت په ښایسته کولو باندې شروع وشي، هغه ښایسته کېږي او دلته الله بندیانو ته وایي سیالي کوونکي را مخامخ شي. دا د جنت د حصول میاشته او د جهنم نه د فنا میاشته. فرمایي وقال الشیطان، او بوای شیطان لما قضی الامر، هر کله چې فیصله شي دا ټوله خبره، ان الله چې بشک الله وعدکم وعد الحق، وعده کړي وستاسو سره وعده حق، ووعدتکم فاخلفتکم، اما وعده کړي د ستاسو سره، وعده می کړي وستاسو سره، فاخلفتکم پس بیا ما دروغ ویلو تاسو ته. وما کان لی علیکم من سلطان، نو زما د پاره پتا سو باندې من سلطان س قسم زور، الا ان دعوتکم، بغیر د دینه چې ما بلنه کړي و تاسو ته، نو فاستجبتم لی، نو پس تاسو قبول کړل بلنه زما. فلا تلومونی، پس ما ملامت کوي، ولومو انفسکم، ملامت کوي خپل ځانونه. ما انا بمصرخکم، نیم ز فریاد رسان ستاسو، وما انتم بمصرخی، او نه تاسو فریاد رسان زما. انی کفرت بما اشرکتمونی، بیشک ما انکار کو دا غسنا چې تاسو شریک جوړ کړو ما لرا، من قبل مخک د دین په دنیا کې. ان الظالمین، تاسو چې کوم خبره کې ز شریک کړم د الله سره په عبادت کې شریک کړم، من قبل مخک د دین، یعنی په دنیا کې تاسو زه د الله سره په عبادت کې شریک کړم، نن ما دا غینه انکار. ان الظالمین لهم عذاب علیم، بشک د ظالمانو د پاره عذاب. تاسو ته پته شته چې دا غیبت ستوي دا پیژنئ؟ نو قالو صحابه کرام ورته وی الله ورسوله اعلم، الله د الله رسول په خپويږي چې غیبت ستوي. الله د الله رسول خپي جنې چې غیبت ستوي. مونږ ورته لا علمي اختیار کړ چې الله د الله رسول پیژنې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم راتو فرمایل ذکرو کا اخاک بما یکرهو، ذکرو کا اخاک بما یکرهو، د خپل رور مسلمان ذکر او دا غیات په دسی طریقه کول چې کله هغه ته پته ولګي نو هغه دا بدګني چې دا د خنه دی ویلی وی دی ته غیبت وای. د یو مسلمان رور دسی خبره کول چې کله هغه خبر شي او هغه بدګني چې دا د دسی ما بارکه نوې ویلې نو خبوا وی دی ته غیبت وای. صحابی تینا اپل باندې تپوسو کو لگ پا اپل لاړ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائی
وی دا دی چې د مسلمان رور باره کې سوی کدا په دی مسلمان رور کې موجودی نو دا بم غیبتی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل وی دا دی چې سوی او دا په مسلمان رور کې موجودی نو غیبت دغه ته وی. کدی مسلمان رور کی نو د اوی نو دی ته بیا بهتان وی او دا د غیبت نه زیات ګناه ده. بیا غیبت ویم دیتا چې ته د هغه داسې خبرو کې چې پاغه کی خو هغه بد غني چې دا خبره ما باره کې نه وې کړې او چې نه وی کې نو دی ته بیا بهتان وای او دا د غیبت نه بیا زیات ګناه ده چې کله دا ته د یو بنده باره کې ذکر کی دا ډیره ګناه ده بیا د غیبت. بیبی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وی ما د بیبی صفیی رضی اللہ تعالی عنہا بارکی معمولی غنتی خبر وکړل. معمولی خبره چې دا د قد نه لګ مندرۍ د چیته ده معمولی خبره مې وکړل. دا څومره معمولی خبره ده چې سړی وي پلانې سړی د قد نه چیت دی لګ مندرۍ دی چیت لګي وی ما صرف معمولی غندی خبره وکړله. وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم راتو فرمایل چې بیبی عائشی دسی خبره دی وکړله کدا کلمه ستا چا دریاب ته ارتا وکړه نوی د دریاب ټولی اوبه ترخی کی دومره سخت کلمه دا دومره سخت کلمه ده. د چا باره کې دا ویل چې دی چیت دی او دی دنګ دی او دی لړ دی او دی اوږد دی. مونږ خو سړی په لاره تیر شي هغه غریب بیا د ځان نه خبر نه یو بیا په هغه پسې یو لویه پرپړه جوړه شوې غریب د ځان نه نه خبر. غیبت دقې ته وایي ښه د مسلمان رور یو داسې خبره کول چې هغه پې بد ګڼي چې دا د نوې کړی نو ښه به وه هغه کې موجود وي دې ته غیبت وایي. دا ډیره لویه ګناه ده. تاسو به روایاتو کې کتلی ماعز اسلمی رضی الله تعالی عنه دا یو صحابیو د نه زنا وشوله دی خپل راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اقرار د زنا وکړو او دی شادي شوده نو خپل د زنا اقرار وکړو چې ما نه زنا شوې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په د رجم حکم وورو وی دی رجم کوي سنگساری کوي د اسلام حکم دی. غیب دین یریدل وی که دنیا کې ځان پټ پاتې کم خدا آخرت ډیر لویا تاوان دی نو خیر دی که دنیا کې پما رجم جاری شي نو خیر دی د الله حکم برا باندې جاری شي خو آخرت ته خو به صفا لاړ شم. مونږ وایو دنیا کې دی پټ پاتې شم نو په آخرت کې به بیا راکاږو مړه. نو د خپل د زنا اقرار په ځان وکړو. ماعز اسلمی رضی الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم وکوي دی رجم کوي بس په ګټو باندې ویشتو رجم شو وفات شو. یو دوه کسانو داغه باره کې خبرې وکړلې صحابه کرام هغه باره کې خبرې وکړلې وی دی د سپي په شان دی ځای کې مړ شو نه داسې کلمات وي چې لکه ډېر په بد مرګ باندې مړ شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم واورېدل چې لږ مخکې لاړ نبی علیہ السلام دواړو ته وی دواړه راشئ راکوش شئ. هغې دوو کسو ته وي چا چې هغې باره کې خبرې کړې وي وی راکوش شئ. وی مونږ ته څه وی د الله حبیبه وی د یوه مرداره پرته ده وی دا دواړه وخورئ دا مرداره ده وی راکوش شئ دا وخورئ. یوه مرداره پرته وه وی د الله حبیبه مونږ به دا مرداره څنګه خورو مردار خر پروت وی دا به مونږ څه خورو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل وی دا تاسو چې اوس کمی خبرې وکړلې د ماعز اسلمی رضی الله تعالی عنه بارکه وی هغه د دین ډیرې ناکاره وي چې تاسو دا مردار وخورئ شابه دا وخورئ هغه د دین ډیرې زخرینه وي دومره بدم وکړل لکه د مردارې نم زیات خراب کارو. بیا ورته وی تاسو خبر یې ماعز اسلمی رضی الله تعالی عنه وی لګیا دی د جنت په نهرونو کې لامبو وخی وي د جنت په نهرونو کې خوپی وخی د جنت په نهرونو کې لګیا دی هغه خو توبه ویستله رجم په جاری شو خو الله د اخرت په اعتبار سره لوی مقام ورکو. تاسو ولې دغه باره کې داسې خبرې کوئ اخو زینم چې د جنت وی درې کسان داسې دي که نه چې الله به سره د قیامت په ورځ خبرې نه کوي.
نن چې ته د چا ځای ته لاړ شي او هغه ته محتاج او ته لاړ شي هغه ستا سره خبرې نه کوي څه حالي د بنده خدای دې به زما نه مخ اړوي ته د څه حالي چې سړی ورشي او هغه تا سره خبرې نه کوي تاسو حالت لیدلی دی میدان محشر بی او نبی علیہ السلام فرمائی دریو کسو سره با الله خبرې نه کوي یوم القیامه نبو سره خبرې کوي ولا یزکیهم او نبه الله پاک کی ولا ينظر الیهم نبو ورته الله د رحمت په نظر ګوري ښا نبو سره خبرې کوي نبه پاکی او نبو ورته د رحمت په نظر ګوري نو چې د قیامت ورځي او سخت ورځي او خلق د عرش سورې سیکی هپاغه ورځ سړی سره رب خبرې نه کوي او رب ورته د رحمت په نظر نه ګوري او رب پاکی نه یو پاغي کې شیخ زانن اغه بوډا زیناکار خام بوډا زیناکار چې د بوډاوالی په حالت کې د زیناونه کوي ښا د بوډاوالی په حالت کې بوډا توپ ته ورسېدو او لګیا دی وسم زیناونه کوي دا یو دا کس چې د سره الله خبرې نه کوي ښا دنیا شی په کې مبتلا دی ورشه پس حال دینن سبا تاسو وګورئ خیر په معاشره کې لګو ګرځي په دې حال دیو په دې ګناه کې اخته دي ښا لومبه سپین د ابراهیم علی السلام په ګیره کې سپین ډکه ولګېد ویره بدا سدي دا خود مسلمان نور د ابراهیم وی چې د مسلمان نور د رب بیا ډیر سیوا کې چې بګیره کې سپین لګېدلی او د په دې عمل کې مبتلا د تب الله نه ګوري ښا دویم هغه بادشاہ چې هغه دروغ وي د قوم بادشاہ یو دروغ وي د الله وي زه نه ګورم د قیامت پر ورځ د رحمت په نظر به ورته الله نه ګوري نه به سره الله خبرې کوي دریم کس چې غریب او تکبر کوي تکبر سے ناروا دی خو د دې بعضې سره صحیح نه تکبر کوي غریب متکبر چیخه چې غریب هم او تکبر هم کوي چې د بلا صحالي بعضې سړي سره خو جو مالداري نو تکبر په مال کې نو دا غریب تکبر پس کوي تکبر اسې ناروا دی خو چې یو سړی غریب او تکبر کوي د تب الله د قیامت په ورځ د رحمت په نظر نه ګوري الله به ورسره خبرې نه کوي په ورځ د قیامت یو پکې دغه بوډا زیناکار دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سحر منځ کو صحابه تراو ګرځیدل وی چا خوب نه لیدلې صحابه هغه خپل پاک دور صحابي به ما خوب لیدلې نبی علیہ السلام به له تعبیر راويست خپل پاک دور نو اوس کو مقتدیان ته دی چې چا خوب نه دی لیدلې یو به بکیم د سینې چې نه به لیدلې هغه تش خوبونه دی اوس دا خوبونه نو هغه پاک خلقو او دا سکه بسم لاستلو پاک لباس کې به ودشول مسنون دعاګانی به ویللې داغي خوبونه به حقیقت او حقیقت نو وی خوف خو چا نه دی لیدلې نو صحابه ورته نه مونږ نه دی لیدلې